سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه په آی پي ایل کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې ګجرات لکنو لوبډلې سره مخ شولې. ګجرات لوبډلې یو ځل بیا د دغه لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپونې پرېکړه وکړه. د لکنو لوبډلې په ټاکل شوي 16 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 163 منډې جوړ کړې چې د ګجرات لوبډلې ته د 144 منډو ستر هدف کښېښوی. تېره شپه په آی پي ایل کې د ګجرات لوبډلې لپاره 2 افغان لوبغاړي لوبېدل، لکه راشد خان ارمان او رحمت لکنوال چې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. عظمت الله عمرزي ته په دغه لوبه کې چانس نه ورکړی. راشد خان په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړلې، یو لوبغاړی وسوځوی. او داسې نور احمد لکنوال بیا هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې 22 منډې یې وکړلې، کومه وکټ یې ترلاسه نه کړله. د 144 منډو هدف په تعقیب کې د ګجرات لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې خپل وکټ یې سر په سر ډېر ژر د لاسه ورکړلی، ونه توانېدله چې د لکنو لوبډلې سره دغه لوبه وګټي. په 18.15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ګجرات لوبډلې 130 منډې جوړ کړلې چې په 30 منډو په توپیر د لکنو لوبډلې څخه ماته وخوړله. په دغه لوبه کې د لکنو لوبډلې هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې د لکنو لوبډلې په ګټه نوین الحکم لوبېږي چې په هره لوبه کې چانس ورکول کېږي. په 4 اورونو کې 30 منډې ورکړلې، یوه مهمه وکټ یې هم واخیستل. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ.